په خرابو کې بس سړی خراب شي واحد خانو غم خدا دې چې یو ښه سړی خراب شي په خرابو کې بس سړی خراب شي غم خدا دې چې یو ښه سړی خراب شي او ستا د روزو تصور یې داسې یوسي سم ولاړ وي په مانځه سړی خراب شي او لږ تراخه د زندګۍ دپاره ښه وي لږ تراخه د زندګۍ دپاره ښه وي چې مدام اخري خواږه سړی خراب شي او دا جنګریز غرسنۍ وباسئ د ښاره ښاریه کې خو د غره سړی خراب شي زه چې د دړ د زندګۍ نه ناقلاره شمه زه چې د دړ د زندګۍ نه ناقلاره شمه یوه ټپه جانانه ستا د چم په لاره شمه او د خپل ارمان په سلي وټوکېږم ورېجېږم د خپل ارمان په سلي وټوکېږم ورېجېږم جانانه زار ستا د راتلو د انتظاره شمه ته کې وربل ونیسي چې په غاښونو کې وربل ونیسي لکه چې سرې لمبې ځنګل ونیسي او د زړه د هرې کوڅې دوړې خیږي د زړه د هرې کوڅې دوړې خیږي او یار چې د خیاله کجې پل ونیسي د ګل صاحب په دې شعر باندې څنګه خاپیرک چې په هوا د ورځې نه ګرځي دغسې زما ښکلی اشنا د ورځې نه ګرځي او ما تې تپوس وکړو کشر ورورې راته داسې وي خلک یې تنګوي ځکه لاله د ورځې نه ګرځي جړا فریادو ته بس دی دا ټول جهان یې خپو کې خس دی زړه د ښایست وړاندې بې بس دی سترګو له یو سلایي بس دی او دویم هوس دی او دریم کلي ورانوي نه چېرته پیدا لږ زیړ لرګی کوي ورله ټکور زخمي زړګی کوي خور په جانان مثالوګی کوي زما باڼه ورته لوګی کوي او زما کاته په جانان بد راغلی دي نه مولانا صاحبو یو تار مې روغ د ګریوان نشته یو تار مې روغ د ګریوان نشته د رغېدو مې امکان نشته او هیڅ څوک مې هم د پرسان نشته زما قسمت کې جانان نشته او که د تعویض په ځای مولا په غاړه کړمه نو دا زړه میرات نه قلاریږي تا پسې هر وخت جړیږي یا خدایه دا به څه چل کېږي لالیا سخت ساړه مې کېږي او غېږه بلستن که ما در پټه کمینه لالیا سخت ساړه مې کېږي او ما در پټه کړه مینه او دا مینه سمه تماشه ده هم د فریب ډکه دوکه ده آغاز انجام کی عجیبه ده او دیدن د خوار پټي غله ده نه به پې موړ شي او نه به وتړي پنډونه رنګ دروغ خوشبو دروغ رڼا دروغ ښکاري راته هر څه نن سبا دروغ ښکلی یمه مولانا صاحبو ښکلی یمه خوږ یمه ستا خوښ یمه ښکلی یمه خوږ یمه ستا خوښ یمه یو دروغ نو بیا دروغ نو بیا دروغ په تماشه مو ټول ګاونډ ودرېږي او هیڅ مو په خوند د وصال پوهه نه کي اوښ کې راځي په لیمو ډنډ ودرېږي په دغه لار خو خلقې چلیږي زما نظر دا ستا په منډ ودرېږي او صفدر زړه شي هواګیر د سړي پاس چې په سر د ملکنډ ودرېږي د پروفیسر صفدر صاحب په دې شعرونو باندې د هغې کشر ورور څرنګه بلنه د یارۍ ورکمه هغه ظالم خو چې ما ووینو نو خپې وباسي ټولو خپې ایستلي دي او دلته کې د احساس د ستړې ملا نه مې ټقونه وځي لاس را نتاو که د یار غمه ماته زور وښایه او د کوڅې سام د زورور د نظر تیښته کوي د کوڅې سام د زورور د نظر تیښته کوي نیازک له راشه ما اونیسه د ګوتې ماته کور وښایه او د میکدې ساقي ته وایه چې صادق راغلی د میکدې ساقي ته وایه چې صادق راغلی ورته لر کړه خیر دی جام ورته نسکور وښایه همیشه نیکنام صاحب چې کوم دی حق ادا کړی بلکې د حق نه سیوا زمونږ چې کوم دی محفل ښکلی کړی دی ستاسو د ټولو راغلو میلمنو مننه هم او چې په دې یخنۍ کې راغلي یې زمونږ د ډیرې ته زمونږ دا خادم ښکلی کړله سعید صاحب یخنۍ کې به ځئ که نه اوس دغه ته د خېجو مه د خالد ته چې د ورسې په د نیمه شپه او د نیازک صاحب شپه او مودپس جانان راغلی دی رقیب او شمه بله زما په مزار پرېږده دا يلا بلا سعید سے پدی شیرونو باندې صدا سره دا چې سا اخلم د ثواب د پاره زه خو سا اخلم د شعور د انقلاب د پاره دا زندگی لکه پسره دشته کې خوش شستلې چرته پیشین بوټې پینیشته د ثواب د پاره او وایس ګونګې دی اوریدونکو ټول د سیل میکانو محفل برخاست پاتې څوک دي د خطاب د پاره ډېره مهرباني او بیا ډېر شکریا جی